بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا يستغفر لأبيه المشرك. عن ابن عباس في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله كما ربياني صغيرا، فنسختها الآية التي في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. دا لسم باب دا امام بخاری رحمه الله فخفل کتاب کی لگوله ده. مخی دا مور و فلار حقوق بازی بیان شو. نو اسلام ذکر کوي چې یو د حقوق د مور و فلار نه دا هم دی چې استغفار به ورته غواړي. نو آیا اوس سوال لري که د سړي مور و فلار مشرکان وي، کافران وي، هغې دپاره به استغفار غوښتلی شي که نه به شي؟ د وایي چې دا به نه شي. او استغفار د مور و فلار دپاره دا د مور و فلار د مرګ نه وروسته حق دی چې وروسته په دې باندې مستقل باب لګوي، هغه به ذکر کوو انشاءالله. خو دلته دا ذکر کوي چې ګوره که د سړي مور و فلار مشرکان وو، کافران وو، مسلمانان نه وو، نو بیا به وله استغفار نه غواړي، ځکه چې مشرک ته الله جل جلاله بخښنه نه کوي د وفات نه وروسته. عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه، عبدالله ابن عباس عنه فرمایي په دې قول د الله تعالی کې دې ته اثر ویلی شي. صحابي یو خبر ذکر کوي، او ما مخکې ویلو په اول د درس کې چې امام بخاری رحمه الله په دې خپل کتاب کې بعضې آثار هم ذکر کوي د فایدو دپاره. د سورة اسراء دی رشتم دا آیات کې چې الله جل جلاله فرمایي: اما یبلغن عندك الکبر، که چېرته ورسیږي تا سره یو د دې دواړو نه د بوډاوالي ته، احدهما یو د دې دواړو نه، او کلاهما یا دواړه مور و فلار دواړه دې ژوندي دي، سپین شو، او یا یو ته ژوندی دی، نو فلا تقل لهما، ته مه وایه دی ته افن، اف ته مه وایه. الى قوله تر دې قوله پورې کما ربیاني صغیرا، لکه څنګه چې زما تربیت کړی دی په روکوټوالي کې. دا دې آیات نسخه کړی دی سورة براءت کې، سورة توبه کې د 114 آیات کې: ما کان للنبي، ندی مناسب ندی په کار هیڅ پیغمبر دپاره، والذین هغه کسانو دپاره آمنو چې ایمان یې راوړی دی، ان یستغفروا چې بخنه وغواړي للمشرکین مشرکانو دپاره، ولو کانوا اولی قربا، ولو اگر که دغه مشرکان خاوندان د خپلولۍ وي، من بعد ما یا خپلوان دی وي، فلار دی وي، ورور دی وي، مور دی وغیره، من بعد ما تبین لهم، وروسته د هغې نه چې دی ته ښکاره شي انهم اصحاب الجحیم، چې دی د جهنم والا دي، دا به وله نه غواړي. عبدالله بن عباس عنه فرمایي چې په دې آیات د توبې سره دغه مخکې آیات منسوخ شوی دی، نه په دې وجه چې مور و فلار د سړي بېدینه وو، مسلمانان نه وو، او په دې حالت کې وفات شو، داسې نه غواړي چې ژوندي غواړي به وله چې الله هدایت ورته وکړي، هدایت سوال به ورته بیا کې. چې کله وفات شي بیا نه هدایت او نه استغفار. نبی صلی الله علیه وسلم هم دغسې د خپلې مور قبر ته تللی و، بیا وجړلې، صحابه دې تپوس وکړو: یا د الله رسوله، هغې هم ورسره وجړلې، وایي ډېر دې وجړلې، ولې؟ وایي ما د خپل رب نه دعا وغوښتله چې د مور قبر ته لاړ شم، اجازه دې راته وکړه. بیا دا دعا مې ته وغوښتله چې زه ولې استغفار وغواړم، و اجازه دې راته ونه کړه، ځکه چې هغه جاهلیت په وخت کې وفات شوې ده. دا حدیث به دلیل وي په دې باندې چې مشرک دپاره بخښنه غوښتل نشته دی د وفات نه وروسته. بل باب 11 باب، باب بر الوالد المشرک. د مشرک باب د په باره د نیکۍ کې د هغه پلار سره چې مشرک وي. هلکه اوس پلار مور و فلار د مشرکان دي، استغفار وله نه غواړي چې کله وفات شوي، اوس ژوندی دی او مشرک دی، کافر دی، آیا دې سره به احسان کوو که نه سټ به ولوي؟ الله جل جلاله فرمایي چې احسان به ورسره کوي ولو که مور و فلار د مشرکان دي. دا څومره عظیمه خبره ده. عن سعد بن ابي وقاص قال، سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې دا جلیل القدر صحابي دی، او دا د نبی صلی الله علیه وسلم د ماماګانو کې دی، همدغه رنګې د هغه صحابي دی چې دا
د دعا به قبلېدل ډاري څه شي به غوښتل الله به ورکول همدغه رنګې هغه صحابي دی چې عشره مبشرونه دی چې دنیا کې ورته هغه لسو کسان نه دی چې دنیا کې ورته په جنت باندې زیری شوي وو. دا وایي 4 آیتونه وایي زما په باره کې نازل شوي دي. 4 آیتونه نزلت فی 4 آیات من کتاب الله. 4 آیتونه زما په باره کې نازل شوي دي. یو د هغې نه دا و چې زما مور كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم. د چې اسلام راوړو مورې خبره شوه هغه ورته ویله چې زه خوراک اولې پې ډېره خواري وکړه دا د اسلام نه ناخوتو بیا ورته ویله چې زه به تر هغه وخته پورې ډوډۍ نه خورم او اوبه هم نه څښم تر څو چې تا محمد صلی الله علیه وسلم پرېښی نه وي پښتو کې چې ورته بوک هړتال وایي چې دا کوم تر هغې پورې هغې ورته ویله روایت کې داسې دی چې 100 ساګانې دي چې مورې او 100 ځله مرې او دغ کېږي دا دین نه پرېږدم. وایي دا آیات الله جل جلاله نازل کو وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. که چېرته کوشش کوي په تا باندې دا مور او پلار ان تشرک بي چې ما سره شرک وکړي یعنې تا مشرک کوي به ته مور او پلار دی نو او ستا په دې خبره باندې علم نشته ځکه شرک باندې چې دا خو شرک خو صحیح نه دی نو فلا تطعهما په دې کې به اطاعت نه کې دا خبره به نه مني چې تا ته به اسلام نه واوړه لیکن دا مطلب نه چې د دنیا احسانات به ورسره نه کې بلکې وصاحبهما فی الدنیا معروفه او ملګرتوب یې کوه په دنیا کې په ښه طریقې سره ښېګړې ورسره کوه. مور او پلار د مشرکان دي ښېګړې ورسره کول دا بل حق شه د مور او پلار ولو که مشرک وي دا به نه وي چې لکه ډېر ناپوهه خلک داسې وي هلکه پلار مې داسې دی هغسې دی ورکه پلار لا پکې چا راوستی دی هغه لا ږیره خرهوي هغه لا داسې دی هغه بېدینه دی هغه د قام مشر شوی داسې خلک هم قصې موږ اورېدلي دي چې خلکو په دې وختونو کې خپل پلاران یې وژلي دي خپل پلارانو سره خبرې نه کول دی حتی خپل پلار سره خبره نه کول ولې وای دا د قام مشر او قام چې هغه ملک د قام او هغه کافر او هغه د هغې کافر لاندې او هغه د هغې کافر لاندې المهم ولو که کافر مو نو ستا پلار دی د الله بنده تو سره خبرې نه کوې نو دا غټه خطا ده چې د پلار سره خبرې سړی نه کوي په دې وجه چې دا بېدینه دی او یا ده کوي بلکې د دنیا کارونه د هغې کومک به ورسره کوي احسان به ورسره کوي دوا به وله کوي علاج به وله کوي ټول کارونه به وله کوي. دویم آیات وی په دې کې نازل شو ما باره کې چې ما یو توره ولیدله او ما ته تعجب زما ښه خوښه نبي صلی ته ما ویل یا رسول الله هب لي هذا دا ما ته راکړه دا آیات الله نازل کړه سورة انفال والآیات یسألونک عن الانفال تانه د انفال د نفل باره کې هغه تفصیلونه کوي. دریم وی زما باره کې دا نازل شو چې زه مریض شوم او نبي صلی الله علیه وسلم زما بیمار فرسی ته راغلی او ما ورته ویل یا رسول الله زه غواړم چې وصیت وکم نیم مال دا وصیت وکم چې دا پلان کلی شي دا پلان کلی شي بیا راته ویل چې لا د الله پیغمبر ویل نه نیم مه کوه نیم ډېر دی وایي ما ورته وویل چې درېیمه حصه وکم نبي وسلم چپ شو نو فکان الثلث بعده جائزا د هغې نه بعد بیا ثلث دا به بیا جایز شو دغه قرآن کې حدیث کې دي څنګه دي. درېیم دا دی چې څلورم إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار چې ما د انصارو سره څه خلکو هغوی سره مې شراب وڅښل فضرب رجل منهم أنفي بلحيي الجمل وی دغه چې مې وڅښل شراب مې وڅښل شریکم شراب وڅښل نو بیا په دې وخت کې یو سړی د دې خلکو نه چې هغه زما دا پوزه وواله د جمل په دې د اوښ په لکۍ باندې زما دا پوزه وواله نو فاتیت النبي صلی الله علیه وسلم ما د الله پیغمبر ته رالم او بیا آیات نازل شو د شراب د حرمت په باره کې دا به دلیل وي دا حدیث روایت د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې الله جل جلاله په چا باندې یو نعمت وکړي د هغې بیان خلکو ته سړی کوي په دې وجه باندې چې د الله نعمت په ځان ښکاره کړي شکر یې وباسي لکه دا صحابي ده دا یو د دې لپاره وایي چې ګوره الله ما باندې داسې نعمتونه کړي چې 4 ځلې وحي زما د وجې نه نازل شوې ده
همدغه رنګي حدیث به دلیل وي په دې باندې چې د مور او پلار سره ښېګړې کول، مال ورکول ولو کو هغه کافر وي. همدغه رنګي حدیث به دلیل وي په دې باندې چې د نبی صلی الله علیه وسلم تواضع، عاجزي، د خپل ملګرو بیمار فرسۍ له تګ او هغې پسې ګرځېدل. همدغه رنګي حدیث به دلیل وي په دې باندې چې سړی مشوره وکړي، مشوره کول، لکه په دې حدیث کې د صحابي نبی صلی الله علیه وسلم سره مشوره کوي. همدغه رنګي حدیث به په دې باندې دلیل وي چې د درېیمې حصې نافله وصیت نه دی کول پکار. نو نسم روایت د اسماء رضی الله عنها نه ده، اسماء بنت ابي بکر قالت دا وی چې زما مور راله او هغه اسلام ته د شوق او رغبت وو فی عهد النبي صلی الله علیه وسلم، د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې، یعنی دغه په ژوند کې. وای ما ورته ویل یا رسول الله زه دې سره نیکي وکم، ښېګړه ورسره وکم؟ هغه راته ویل نعم دې سره ښېګړه وکړه. ابن عینه فرمایي وای دا آیات الله جل جلاله نازل کو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. الله جل جلاله تاسو نه منع کوي د هغې کسانو چې تاسو سره جنگ نه کوي، یعنی جنگي کافر نه دی، حربي کافر نه دی، ښېګړې به ورسره کوي، ګاونډتوب به ورسره کوي، ځکه دا زموږ دین د صلې رحمۍ دی، دا ټول د دعوت لارې دي، دا هم یو قسم ته دعوت دی. نو دا به سړی کوي او دا روایت هم صحیح دی. حدیث به دلیل وي په دې باندې چې مور او پلار باندې نفقه کول دا واجب ده ولو که کافر وي. همدغه رنګې دلیل به وي چې صحابه او د هغې حرص د دین په احکامو باندې چې دا مسلې تپوس وکړو د الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه. داسې به سړی نه شي هلکه بس نیکو به شرم دی، په دې کې شرم دی، بوډا به شي مونځ بیا یاد نه وي. دا ډېر افسوس خبره، شپېته کاله به تېر شوی که مونځ تپوس یې وکړي د الحمد په ځای به تحیات وي، د تحیاتو په ځای به بیا سبحانک اللهم وي. دا ولې موږ سره غم نشته، موږ سره د دې خبرې د آخرت غم نشته دی چې لکه دا دین دی، دا ټوغې نه دي، د دې تپوس به نه سبا کېږي. د صحابو دونه حرص، د هرې مسلې حرص او سوچ تپوس چې دا وکړم داسې که ونه کړم، ډایرکټ تپوس کول دا به د مؤمن صفت وي چې دا به کوي. شلم روایت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي عمر رضی الله عنه یو حله ولیده، حلة سیارا. حله دا داسې یو جامې ته ویلی شي، یو چپن ته ویلی شي چې ښایسته وه، او سیاره هغه یوه وه چې دې کې دا ریخم هم هغه دغه شوي ریخم هم پکې استعمال شوي وو. دا خرڅېدله د هغې یا رسول الله ابتع هذه، دا واخله او دا اغونده یوم الجمعة، د جمعې په ورځ باندې اغونده. همدغه رنګې چې کله وفود تا ته راځي، خلک د اسلام راوړلو لپاره راځي، نو هغې وخت کې ته دا اچوه، ځکه مشران راځي او غټ خلک راځي، نوي خلک راځي، دا اچوه. د الله پیغمبر ورته وویل انما یلبس هذه من لا خلاق له، دا خو خلک اغوندي چې د هغې دپاره په آخرت کې برخه نشته دی، د هغې دپاره په دنیا کې دا دي، ځکه په دې کې ریخم وو او ریخم په دې امت باندې حرام دی. نو بیا دغه چې وه چپن چې وه دا نبي صلی الله علیه وسلم ته چا اغستې وه راوړه، دې نه یوه اغستلی شوې دې ته راوړله شوه چې راغله چې د عمر رضی الله عنه ته ولېږله. عمر رضی الله عنه چې ولیدله حیران شو، چې هلته ما ورته ویله ته یې واله، ما ته ویله چې دا دغه چا دپاره دي چې هغې قیامت کې د هغې دپاره برخه نشته دی او اوس دې ما ته را روانه کړې ده. د حیران شو، ورته ویل یا رسول الله تا خو مخکې داسې ویله چې دا داسې ده. هغه ورته ویله اني لم اعتکها لتلبسها، دا دې دپاره زه نه در کوم چې ته یې واغونده، دې دپاره مې در کړې ده، ولکن تبیعها او تکسوها، یا بل چا ته واغونده، بل چا له ورکوه، یا خرڅه که، په هغې باندې بیا فایده واله. نو عمر ته څه وکړل؟ فارسل بها عمر الى اخ له من اهل مکة قبل ان يسلم. عمر ته دپاره یو ورور په مکه کې چې اسلام یې نه راوړی، هغې ته یې ولېږله، ځکه هغه مسلمان نه و، هغه ریخم او غیر ریخم دې کې څه فرق کوو، د دا یې وله ورکړه، هغې ته یې ولېږله. اشاره به یې دې ته چې ګوره
کافر دی هغه د پاره ورور دی د کافر دی سل رحمي د وجنه تدا ورکول شي چې هغه ته ورکی حله خدا د شي حله یو هغه د شي وازي چپن یا صادر ته ویل شي یا هغه د چې دوی لاندې باندې کمیس دوړ ته ویل شي المهم حله اکثر هم دغه ته ویل شي چې یو غټ چپن وي حدیث کې به اشاره وی دیتا چې د جمعې پر ورځ باندې سړی ځان خیسته بای چې ځان خیسته کې پاکي جامې واغوندي دغه رنګي حدیث کې به دیته اشاره ای چې وفود راځي ملمانه دي راځي هغه ته خیسته جامې غوستل شي پاک صفه نوې جامې دا واغوندي ځکه لباس صفه ان الله جمیل يحب الجمال الله جل جلاله خیسته د پاک صفه خیسته د خو خین بل سړی ځان صفه کې دا کول پکاري د سبنه چې لکه کور کې عام عادي حالت کې څنګه یې دسي ملمانه دي راشي درانه خلک راشي نیکان راشي مشران راشي مغه سی وتراولې نه تغییر وکا فلباس کې چکلوي حدیث کې به اشاره یو او دلیل به په دې باندې چې مشرک ته سره هدیه ورکول شي مشرک د هدیه بکی او مقصد به دی چې اسلام راوړي اسلام ته ظلم اله شي دغه رنګ حدیث کې به دلیل وی اشاره به دیته چې د دروازې خواته د جمعه د مسجد خواته سړی غسل خرڅول کول شي دغه رنګي حدیث کې په دې ته اشاره وی چې رخم دا په نارینه باندې حرام دي رخم او جامې په نارینه باندې حرام دي لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم د هغه چا د فار دي چې هغه د فار برخه په آخرت کې نشته ده باب لا يسب والديه دولسم باب امام بخاری رحمه الله ذکر کړی دی عبد الله ابن عمرو رضی الله عنه ونقل لغه فرمای قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر ان يشتم الرجل والديه دا دولسم باب دی په دې کې دا ادب دی چې سړی به خپل پلار ته امور پلار ته کنځل نه کوي وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من الكبائر یو د کبائر نه د لوی ګناهونو ده هم د ان یشتم الرجل چې سړی کنځلی وکي والديه خپل مور پلار ته هغه ویل چې کیف یشتم څنګه کنځلی کوي یا رسول الله صحابه ویله یعنی مور پلار ته کنځلی کوي هغه ویل او یشتم الرجل فیشتم اباه وامه دا وای د یو سړی ته کنځلی وکي هغه د دې مور پلار ته کنځلی وکي او دا ډیر کړه سکی سړی بجنګ کوي ستاده سي وکم هغه سي وکم پلار او مور دا کنځلی وته وکي هغه لګي شي ساغه ته وکي نستاغه ته چې هغه کنځلی وکړي دا په تا وکړي گویا کې تا خپل دا کنځلی مور پلار ته وکړي دا بسره نه کوي دغه رنګي دا حدیث کوم دی فدې کې به فائدہ دی چې دا دلیل په د مور او پلار په ډېر حقوق باندې چې ډېر عظیم حقوق لري حتی چې بل چاته به کنځل نه کې د دې لپاره چې د دې سبب نشي اسلام مور او پلار ته کنځل وکي او دا حدیث یو د اصل اصول نه دی په باب د سد الذرائع کې یو شی ذریعہ د دې ګرځي چې نقصان دی پیښ شي هغه نه کې دلته اوس کې د شي هغه سره دی چې ته وته یو بد خبره وکي کله بغل حق دا مناسب به چې هغه ته بد خبره وکي لیکن نه به کې د دې فوجا باندې چې سبب د دین اسلام او پلارونه کنزل شي باب عقوبه الوالدين د لسم باب په دې باب کې دا ډېر بابونه دي د مور او پلار په اړه کې دي وجنه زر په دې باندې تیریږي چې نور بابونه ته ورسیږو د لسم باب امام بخاری رحمه الله ذکر کړی دی د هغه چا په اړه کې چې نافرمانی نه کوي دا غي عقوبت بس شي سزا بس شي باب عقوبه باب د په اړه د عقوبت او بد انجام عقوق الوالدين د نافرمانی د مور او پلار کې درشتم حدیث عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب اجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم سبحان الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ما من ذنب هیڅ یو ګناه نشته د اجدر چې ډیره لایقي د دې خبرې ان يعجل لصاحبه چې رامخ کې شي د دغه ګناه خاوند العقوبه عقوبت دغه یعنی عقوبت ولا ګوره یو په آخرت کې عقوبت دی یو په دنیا کې دی الله ولا د
د دنیا کې عقوبت را مخکې کوي مع ما ډیر کړه چې الله جل جلاله انسان دنیا کې سزا نه ورکړي آخرت کې ورکړي دا د ګناه ده چې هم په دنیا کې په آخرت کې مع ما يدخر له سره دینه چې د لپاره آخرت ته وساتل شي د دې سزا یو څه شی من البغي د بغنه د سرکشینه د زنا نه بغنه اصل کې زنا ته ویل شي فاحشین ته ویل شي وقطيعه الرحم بل صله رحم قطع کول دا ګوري د څومره عظیمه ګناه ده مور او فلار سره خېګړې نه کول هغه ته رد بد ویل همدغه رنګي نور خپلوانو سره صله رحمي کټ کول دا ګناه او همدغه رنګي فاحشین کول زنا کول د دې متعلق چې څومره ګناهونه دا ټول د لپاره وای دا هم په دنیا کې سزا ده هم په آخرت کې ده ډیر کړه چې یو ګناه وي د هغې سزا الله انسان ته دنیا کې ورکړي آخرت کې معاف کړي نه دا دوه قسمه ګناهونه چې دي دا هم په دنیا کې سزا شته هم په آخرت کې شته دی د دې نه ځان ساتل کول پکار دي حدیث به دلیل وي په دې باندې چې ګناهونه دا سبب د ډیرو مصیبتونو ګرځي انسان په مصیبت کې اړوي د ډیرو بدو انجامو ګرځي هم د دنیا هم د آخرت دا دواړه ګناهونه دي ټول مصیبتونه هم د دنیا په مشکل کې هم د آخرت په مشکل کې هم دغه رنګ حدیث به دلیل وي چې کله ګناهونه دا مختلف وي بعضې ګناهونه داسې وي چې سزا یې ډبله وي بعضې ګناهونه داسې وي چې هم په دنیا کې هم په آخرت کې من جمله د هغې نه دا دي هم دغه رنګې نورم فواید په دې حدیث کې ډېر دي څوارلسم باب بکاء الوالدین باب دی په جړا کېدلو په جړا کولو د مور پلار کې دا یو ادب دی او باید چې سړی د نه ځان وساتي بچی باید د دې سبب نشي چې مور پلار وجړوي عن طیلسة انه سمع ابن عمر يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر د ابن عمر ته فرمای د مور پلار جړه دا د نافرمانیانو نم ده د حق کولو نه ده همدغه رنګې د لوی ګناهونو نه ده حدیث به اشاره وي په دې کې چې زوی مور ولد لور دا چې کله د دې سبب شي چې مور پلار وجړېږي دا لویه ګناه شوه یعنی ته به داسې سبب نه ګرځي چې ستا په وجه باندې مور پلار وجړېږي یو خدای چې ډایرکټ هغه ته تکلیف ورکوي یو دا ده چې ته سبب د دې وګرځي هغه وجړې پنځلسم باب دعوت الوالدین باب د دعا د مور پلار کې په دې کې دا ذکر کوي چې مور پلار دعا غوړه څنګه چې دعا قبلېږي همدغه رنګې خیرې قبلېږي دې نه به سړی ځان ساتي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ثلاث دعوات درې دعاګانې دي مستجابات لهن چې هغه قبلېږي هغه نه رد کېږي لا شک فیهن چې په هغې کې شک نشته دی یو د هغې نه دعوت المظلوم د مظلومانو خیرې چې دي دې نه به سړی ځان ساتي مظلوم خیره د ډارې قبلېږي همدغه رنګې ودعوت المسافر د مسافر د خیرونه ځان ساتل دریم ودعوت الوالدین علی ولدهما د مور پلار خیرې په بچو باندې دا انسان تباکی ډایرک قبلېږي دا نه رد کېږي نه باید چې سړی د دې نظام وساتي مور پلار داسې حتی ونه رسوي چې تا ته خیرې وکړي حدیث به دلیل وي په دې باندې چې د مظلوم خیره قبلېږي ولو که کافر وي کافر دی ظلم دی پرې وکړه خیره وکړه الله یې قبلوي ځکه الله ډېر عدل دی عدل ظلم هغه سره نشته دی همدغه رنګې حدیث کې اشاره ده چې د مور پلار دعا د بچو باره کې قبلېږي ډایرک همدغه رنګې دعا د مسافر قبلېږي پنځشتم روایت ابو هريره رضی الله عنه په دې باب کې چې د مور پلار دعا قبلېږي ډایرک خیره قبلېږي د دې په باره کې یو روایت ذکر کړی دی اوږد روایت د امام مسلم وغیره نقل کړی دی امام بخاري رحمه الله دلته راوړی دی چې هغه مشهور دی په روایت د جریج باندې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم نه ما واوریدل چې هغه فرمایل ما تکلم مولود من الناس في مهد الا عيسى ابن مريم وصاحب جريج وي په ماشومانو کې او په دقیق ماشومانو کې ماشومانو خبرې نه دي کړي چا نه دي کړي مګر یو څو کسانو یو په هغې کې عیسی علیه السلام د مریم زوی بل پکې صاحب د جریر یو بل هم دی په بل روایت کې لیکن دلته هغه نه دی ذکر جریج د الله پیغمبر ویله چې ورته وویل چې دا وایي ما ورته ویل یا رسول الله وما صاحب جرید
جریج لا څوک دی څه قصه ده د جریج هغه ویل فإن جریجا كان رجلا راهبا في صومعة له جریج یو سړی یو راهب بزرګ په نصاراو کې دغه لپاره یو جونګړه و د عبادت خانه و او وكان راعي بقر يأوي الى اسفل صومعته صومعه جونګړه ته ویل شي وی دا به عبادت وکاو یو سړی یو راعي باندې چیو هغه خپل غواګانې ساتلې او د دې دغه خواته براته د دې چوپړ خواته براته دلته به دخ کولې نه وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي نو راعي باندې چې هغه به غواګانې ساتلې او د دې چوپړ خواته به خره کې راته ایوه زنانه وه د دې کلي نه وه چې هغه به د دې باندې چې سره او د غواګانې ساتلې دې سره به کېناستو پاسېده د دغه زنانه د دغه کسر فاحشي وکړه او زنا یې وکړه یو ورځ جریج د ده مور راله وویل یا جریج اواز یې ورته وکړو وهو یصلي او د مونځ کوو د جریج خپل ځان سره ویل چې یا ربي اوس یو طرف ته مور ده یو طرف ته مونځ یې څه وکړم خدای غوره کړه چې زه مور ده خو دا عبادت کې ولاړې مې جواب یې ورنه کړو بیا ورته اواز وکړو دا بیا غلی شو درېیم ځل ورته بیا اواز وکړو دا بیا غلی شو بیا هغه ورته وویل یا جریج لا اماتک الله یا جریج حتی تنظر فی وجه المومسات و الله دې مو وجه تر څو چې زناکارانې ښځې هغه وینینې خیرې ورته وکړې ځکه درې ځلې اواز وکړه د جواب ورنه کړ کېدله یو ورځ زنانه و هغه بچی راوړو بې خاونده ده د بیا ملک را باچا راوستل او ورته ویل چې دا کوم ځای نه کړو دې ښځې په دې جریج باندې دعوه وکړه ورته ویل چې جریج را سره دغه کړې ده فاحشي کړې ده هغه سمدس لاړ وی ورته ویل چې هغه د چوپړ والا عبادتونه چې ډېر کوي وی او بزرګ او امر یې وکړ لاړ شئ دا چوپړه مو لاوار کوي او دا سړی تړلی راولئ له لاړ پسې جریج یې وتړ او راوسته او په څټ کې ورته رسۍ اچلې وه او بیا په هغه زناکارو او زنانو باندې وګرځو هر کله چې دا زنانه ولیدلې ده وخندلې تبسم یې وکړ او خلکو ورته کتلې ټول چې دا خو سړی بزرګ او داسې کاتې کوي ملک باچا ورته وویل چې ته څه ګمان کوې چې دا ښځه څه شی وایي هغه ورته ستا څه ګمان دی وایي دا ښځه وایي چې دا بچی د تا نه دی وایي ښه دا وجه ده وایي هغه ماشوم راولئ صغیر چېرته دی چې راوستو هغه په غېږ کې د غېږ ماشوم و ورته وویله چې من ابوکه ستا پلار څوک دی هغه ورته راعي هغه راعي البقر د غواګانو ساتونکی زما پلار دی زه د هغه نه پیدا یم بلک پوه شو چې لکه دا خو دا نه دی داسې نیک سړی چې ماشوم د دې په وجه باندې خبرې وکړي نو بیا یې امر وکړو چې د جریج دپاره دا عبادت خانه سرو زرونه جوړه کړي هغې ورته ویل مې جوړو دغه وایي د سپینو زرونه وایي نه مې جوړوي هماغسې راله جوړه کړه بیا یې تپوس وکړو چې فما الذي تبسمت څه وجه نه تا وخندلې کله چې ته تېرېدلې په زنانو باندې هغه ورته ویل دا ما ته پته وه ما ته مې مور خیرې کړې وې او حقه را په یادې شوې چې راته راورسېدلې سبحان الله تاسو سوچ کوئ د مور خیرې او د پلار خیرې ډایرک داسې قبلېږي ولو کو په عمر کې اروخ وي حدیث کې به ډېر فایدې دي یو پکې فایده دا ده چې الانسان په الله باندې پوره اعتماد کې لکه څنګه چې جریج و الله به خامخا مؤمن ته نجات ورکوي همدغه رنګې حدیث کې به اشاره دی ته چې مؤمن صادق رښتینی دا فتنې متنې ورته ضرر نه ورکوي مشکل به راځي لیکن اسانتیا به راځي لکه جریج چې بېرته په اسانتیا راغله همدغه رنګې په روایت کې به د جریج زهد او تقوا هغې ته م اشاره یي چې دومره د الله بنده عبادت کوونکی و موږ له هم پکار دي داسې عبادتونه د الله وکړو همدغه رنګې روایت کې به اشاره وي او حدیث کې به اشاره وي چې کرامات د اولیاء و کرامت شته دی الحدیث ګوره د اولیاء و کرامت منکرین نه دي بلکې اولیاء و کرامت دا ثابت دي په قرآن او حدیث سره لیکن الحدیث د دې نه منکر دی چې دا دروغ د ځان نه خوبونه جوړول د ځان نه دروغ جوړول د دې قصو باندې هغه رد کولی همدغه رنګې حدیث کې به اشاره د جریج صبر ته چې د ځان دپاره انتقام وانه غوښته چې دې ښځه منه داسې وکړي په ما یې تهمت ولګو صبر یې وکړو صبر دا ډېره عظیمه سرمایه ده
او چې الله چاته ورکي. همدغه رنګي حدیث کې به اشاره چې کله مصیبت سړی ته رافیق شي انسان به او د الله بنده به رب العالمین ته توجه کوي، لکه جریج چې خپل رب ته توجه وکړه او الله په مشکل آسان کړ. نورم په دې روایت کې ډېرې فائدې دي. 14 باب امام بخاری رحمه الله لګولې دی په دې باره کې چې کله د سړی مور نصرانیه وي نو اسلام یا يهودیه وي وغیره اسلام دعوت به ورته کوي. باب عرض الاسلام على الام النصرانيه، باب د عبارت دی کې چې اسلام پیش کول خپل مور نصرانیه ته. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ما سمع باحد يهودي ولا نصراني الا احبني، وای هیڅ يهودي او نصراني زمانه اوري مگر ما سره محبت کوي، ما وبد نه غني ولي فان امي كنت اريدها، زما مور وا چې ما به وته وختل چې اسلام وته اسلام قبول کی فتأبى غبا انکار کو. بار بار می دا کول به می د الله پیغمبر ته ویل یا رسول الله ادعو الله لها، د الله دعا وغواړه چې دا مسلمان شي اسلام راوړي. د الله پیغمبر ته دعا وغوښتله هغه اسلام راوړو. هر کله چې اسلام راوړو نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم ابو هريره ته نبی صلی الله علیه وسلم خبر کو چې امور خو اسلام راوړو. وای به ما وته ویلا یا د الله پیغمبر ادعو الله لي ولامي، زما او زما د مور لپاره دعا وکړه. سبحان الله داسې خلکو چې ټول د اخرت غم وسره او د ایمانونو غم وسره. نبی صلی الله علیه وسلم دعا وکړه اللهم عبدك ابو هريره وامه احبهما الى الناس، یا الله ستا بنده ابو هريره او د مور دا چې کوم دی خلکو ته دغه کې خواږه کې خلکو سره مینه وکي. دا دعا یې وته وکړه. حدیث به په دې باندې دلیل وي چې نعمت الله په تا باندې وکړو د هغې اظهار کولی شي، په دې شرط چې مشکل درته نه وړي. یو نعمت در باندې او به حاسدین یا بل مشکل جوړیږي پټی به نه به ذکر کوي. همدغه رنګې حدیث کې به فضل او غوروالی د ابو هريره او د هغه د مور وي چې نبي صلی الله علیه وسلم ورته دعا کړله. همدغه رنګې حدیث کې به اشاره یې دې ته اهتمام د مور او فلار په دعا باندې چې هغې ته دعا کول او هغه را بلل ښېګړو ته چې پوهېږي مور او فلار دې په دې مسله کې په ناروا دي په ډېر نرمې لهجې سره دا کول پکار دي. حدیث کې به اشاره دې ته وي چې د مور او فلار د سړي کافر وي بېدینه وي د هغې دپاره دعا سړی غوښتلی شي. 19 باب بر الوالدین بعد موتهما، باب د په باره د نیکۍ کولو کې د مور او فلار سره وروسته د مرګ نه. دا مخکې من دې باب ته اشاره کړې وه چې مور او فلار د سړي وفات شو داسې به نه چې خلاص قصه ختمه شوه، د وفات نه وروسته به هم د هغې سره ښېګړې کې او احسانات به کې. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ترفع للمیت بعد موته درجته، د مرګ نه وروسته مړي ته درجه وښودلی شي چې دا ستا دپاره دا دی دا دی دا دی. هغه به یا ربي ای ربي ای شیء هذه، دا په څه شي باندې ماته دا حاصل شو، دا عمل خو ما نه وکړی. هغه به وایي ولدک استغفر لك، ستا بچی چې دی ستا دپاره بخښنه وغوښتله. سبحان الله په دې باب کې موږ څونه قاصره یو. مور او فلار د سړي وفات شوي یا وفات شوي دې دپاره دا دعا چې یا الله پاکه زما مور او فلار وبخه. دا د لسو د اوښانو حلالولو نه د غواګانو د غویانو د حلالولو نه دا غوره دي. دا ډېرې قبلېږي په دې حدیثو کې دي ډېرې قبلېږي. دغه لس غویان به د حلال کړي 100 خیراته به دې کړي. امکان شته چې دونه ریا پکې راشي چې لکه خلک ووایي چې لږ ښایسته خیرات یې وکړو، خلک داسې وایي داسې وکړي، هغه ټول دوړه به سین له وشو. او که چېرته د رواج د وجې نه کول هغه خو بیا دوړه دوړه دي. لیکن دعا چې ته ځان له ورته وکړي دا خو ریا نه ده. د شپې د ورځې ځان له یوې تاورې وي الله وري شي الله زما مور او فلار وبخي ډایرک ځي اول ته ورته رسېږي. نور روایتونه همداسې معلومېږي او دې کې دا واضح دي چې ستا بچي نو تاله دا خوند نه درکوي ما او تاله چې مور او فلار یا دواړه یا یو وفات شوی د چا او ته دعا وکړي او هلته هغه نعمت ورته ورسېږي او بیا ورته وویل شي چې دا چا کړي دي څه د وجې نه ستا پلانکي بچي دا دعا کړله. د مور فلار به ستا هلته څومره خوشحاله شي په دې باندې. نو دا کول پکار دي. نو دا بل حق دی د مور فلار د مرګ نه وروسته چې بچی د مور فلار په باره کې وکړي. حدیث به دلیل وي په دې باندې چې د سړي درجې د بچو په دعاګانو باندې د وفات نه وروسته جګېږي. د دې وجې نه کوشش وکړئ چې بچي نیکان کوي. نیک بچی دا لویه سرمایه ده د مور فلار دپاره. د دنیا سرمایه خو د مرګه پورې خلاصه. نیک بچی د مرګ نه وروسته دا سرمایه ده ستا دپاره.
هغه که دین بیانوي که نور دین نه بیانوي که د خپل راستا زوی خپل عبادت کوي دا ستا دپاره ثواب دی ستا بچیان چې څونه نیکانو او عبادتونه کول په دې کې ستا ثواب دی او بیا که نورو ته یې ښودله دا ټول بیا ثواب دی همدغه رنګې حدیث کې به اشاره وي دې ته چې پلار د بچو په اعمالو باندې دې نه انتفاع اخلي دا هغې ته فایده رسیږي همدغه رنګې بل روایت دی اتیشتم محمد ابن سیرین فرمایي دا لوی تابعي تېر شوی دی وایي کنا عند ابي هریره د ابو هریره په خوا کې موږ یوه شپه ناستو وایي ما ویل د ابو هریره تنهو ویله ما ویله اللهم اغفر لابي هریره ولامي ولمن استغفر لهما د ابو هریره خپله ویله چې الله پاکه زما پلار ته او زما مور ته بخښنه وکړي او هغه چا ته بخښنه وکړي چې زما د پلار دپاره دعا وکړه ابو هریره تنهو ویله محمد ابن سیرین چې وایي دا وایي فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة ابي هريره وایي موږ د ابو هريره تنهو مور و پلار دپاره دعاګانې کولې چې الله د ابو هريره تنهو مور و پلار وبخولې ځکه چې د ابو هريره رضی الله عنه دعاګانې زموږ باره کې موږ پکې شامل شو نو موږ ووایو چې یا الله د ابو هريره رضی الله عنه مور و پلار وبخه د دې د وجې نه چې د ابو هريره رضی الله عنه په دې دعاګانو کې موږ هم شامل شو تاسې مو غواړئ ورته چې د ابو هريره تنهو د جلیل القدر صحابي د دې دعاګانو کې تاسو هم شامل شئ بل روایت نهشتم روایت د ابو هريره تنهو نه دام دی فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا مات العبد انقطع عنه عمله الا من ثلاث کله چې سړی وفات شي مړ شي دغه ټول اعمال بنديږي صرف 3 اعمال هغه جاری وي یو په هغې کې صدقه جاریه چې جاری صدقه دی جاریه صدقه وي جاری صدقه لکه کوي دي ویستو لار دې جوړه کړه جومات کې دی ټول جومات یا لږ داسې نور کول دا کول پکاري اوس خیرات که سړی د رواج په نیت باندې نه کوي هسې یو صدقه وکړي دې کې هم څه اشکال نشته لیکن دا د جاریه نه د خیر وخوړله ختم شو نو ولې یو غویال آلی د دوی ورځې خیرات دي بیرته پټه به ودرېږي ختم شي هغه ښه دی که نه په دغې باندې کیو باسي په دغې باندې پل کې په دغه وکیلاره پرې جوړه کړه جومات پرې وکړه داسې بل کار پرې وکړه همدغه رنګې او علم ينتفع به هغه علم چې هغې سره نفع واخیستلی شي دا د انسان نه کټ کېږي علم دې وکړو ودې ښودو کمال دا د علم وکړه خیر بیا داسې نه چې خېټه کې واچې دا ښودل دا ستا دپاره صدقه ده دا ستا دپاره څه شی دا صدقه ده دا کول پکار دی اوس مونږ چې لګی هدف هم دا دی چې دا یو صدقه دی وکړو او علم خورول دا غوره صدقه دی یو سړی لګی دی سره او سپین زر تقسیموي اوس به یو سړی وایي چې سره او سپین زر تقسیموي کم ځای دی ځای راوښیوه مونږ وایو چې هغه تقسیم کوي یو سړی علم لګی دی تقسیموي علم ښیي دې ته ودرېږه د علم والا ته ودرېږه دا ته زده کړه دا غوره ده د سره او د سپینو زرو نه نو اوس کم یو پسې سړی لاړ شي سپین او سره زر به پرېږدي او د علم والا پسې به راځي چې دا علم ته څه کوي دا ته زده کوي دا علم دا یو سړی سره او سپین زر تقسیموي یو سړی علم د دې علم والا چې کوم دی دا خیر چې نشري د هغې نه هغه هم ثواب دی دا یو مثال ورکوو ځکه سره او سپین څخه ډېر قیمت لري دا علم والا تقسیم چې کوم دی تقسیمونکی دا ډېر افضله ده دې نه چې دغه وکړي ځکه دا ولې سره او سپین د چاله ورکړل هغه به پرې د هغه زندګي ښه شي جامې به یې خېچي کور به پرې ښه والي ګاډی به پرې والي دا به وکړي اما علم چې ورته وښودو نو په دې سره څه شی کېږي آخرت یې ښه الله ترې راضي کېږي جهنم نه بچېږي د آخرت کور یې بادېږي نو کوم یو ښه دی هر یو سړی په دې پوهېږي چې هغه ښه دی نو په دې وجه باندې د بل دریم چې رسېږي ولد صالح يدعو له نیک بچی چې دې دپاره دعا کوي نو بچي نیکان کوي بچی څه کوي نیکان کوي چې بیا دپاره ستاسو دپاره دعاګانې کوي دېرشتم حدیث عبدالله بن عباس عنه فرمایي ان رجلا قال ویل یا رسول الله ان امي توفیت ولم توصي زما مور وفات شو وصیت نه ده کړی افینفعها ان اتصدق عنها نفع کوي چې د هغه نه صدقه وکړم د الله پیغمبر ویل او کوي عامه صدقه مونږ دې وجه عام خیرات سړی کوي دا کېږي ځکه د عامه صدقه ده لیکن غوره هغه ده چې جاریه وي ختمه نه شي حدیث کې به اشاره وي دې ته چې صدقه د مړي نه دا کول پکار دي دا جواز لري همدغه رنګې د صحابه او حرص په خیر باندې چې د نبي صلی الله علیه وسلم نه په وخت مشورې غوښتلې همدغه رنګې کله کله سړی نه وصیت پاتې شي دې کې څه ګناه نشته دی وصیت کول پکار دي لیکن که د چا نفس شو ګناه نشته لکه دلته زنانه وصیت نه دی کړی د الله پیغمبر نه دی ویلی چې دا ګناهګاره ده او دا د هغه ده اتلسم باب
باب بر من كان يصله ابوه باب د عبارت د بر د هغه چا کې چې هغه ستا د مور فلار سره د فلار سره خېګړې کوي د فلار سره چا خېګړه کړي د هغې سره خېګړې کول عن ابن عمر يودشتم روایت دی عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه ويود ډیرو نیکونه دام ده او د غټو نیکونه دا هم ده ان يصل الرجل چې وصل وکي صله رحمي وکي وی فعلی د سړی سره یو سړی اهل ود ابيه هغه خلک چې محبت کو د مور فلار د استاد فلار سره استاد فلار لنډه خلاصه پښتو کې د فلار دوش هغه سړی چې استاد فلار په صدق سره دوست او روغ سړی هغه سره خېګړې کول اوس فلار د وفات د فلار دوست سره خېګړه کول په دیو جبان دي چې د فلار دوست میو دا کول شي دا بسړی کوي عبد الله بن عمر ته هو یو ورځ سړی ولید عبد الله بن عمر رضی الله عنه دا په سورلۍ باندې سورو پټکیا والو وراله غاړه او سړی شو سره خپل خپل پټکیا راواغ ساغه ته ورکو ځان سره په سورلۍ باندې کینو به چاته پوسو کو دا سوق ودا زما د فلار د عمر رضی الله عنه دا غ دوستو نو په دې وجه دا احسان مو سره وکړو دغه رنګي نو نسم باب هغه په دې کې چې سړی به د پلار نوم ځان د فاره نګدي دغه رنګي داغه نو مخ کې نکینی په مجلس کې او داغه نه مخ کې بنزي باب لا يسمي الرجل اباه ولا يجلس قبله ولا يمشي امامه باب د عبارت دی کې سړی به د پلار ته نوم نه وي په نوم به نه یادای او نه به داغه نه مخ کې کینی او نه به داغه مخ کې به رواني مخ کې به کینیم نو او مخ کې به اغه نظیم نه په مزل کې پلار وسته رواني ته مخ کې رواني ايو مجلسي التبد سلام مخكينه كيني عن عروة وغيره أن أبا هريرة أبصر الرجلين فقال لأحدهما ما هذا منك دوكس أني ولد يوتو ویل دا سوق دي اغه ته زما فلار دي اغه ته ویل لا تسميه باسمه پنو متواز مکوا يعني استاد فلار اوس نوم دي محمد د سمه يا محمد استاد فلار نوم دي احمد تعال راشا دا بتنه فلار وتوا بل لفظ وتوایوا پلار نوم نه یاد خپله دا یو ادب د احترام د وجنه بل ولا تمشي امامه مخکې د دینه مزه دا ادب دی چې سړی به دا څونه خولي ادب دی مونږ ته راخودل شوی دی په کتاب کې بل ولا تجلس قبله دا غینه مخکې مکینه یوزی لزیا په کور کې جمعه تلاړي بار ته وته رانه وتلی مخکې مکینه صبر شتر سوچي پلار دی کې اني به تکینه دا ولی دا ټول آداب دي او هر یو بچی لپاره پکار دي ځان په دې سره ډولي کې ځان په دې باندې خیسته کې ځکه چې الله هم راضي شي او مور فلار هم راضي شي په حدیث کې به اشاره وي د مور فلار عظمت ته دا غي مکان او درجه ته چې ګوره مخکې هم تنظیم مخکې به نه کینی دون آداب زمون اسلام هغه را کړی دي شلم باب دی په دې باره کې چې آیا سړی خپل پلار کنیا هغه ته आवाज کول شي لګول شي کني شي یعنی مثال به تور د پلار کنیا دی دا ابو عبد الله ته आवाज کول شي یا ابا عبد الله دا وی شي درې د شتم روایت عبد الله ابن عمر تنه فرمای لكن ابو حفص عمر قضا ابو حفص عمر د غي باره کې مسلې باره کې ذکر کړي چې هغه کې دا وی ابو حفص خپل د فلار کنیا دا ذکر کړي دغه پر دا شل باب او امام بخاری رحمه الله پر خپل عظیم کتاب کې لګولې دي او دا شل باب د مور فلار د حقوق مبارک لګولې چې مختلف حقوق به دې کې ذکر کړل تاسو سوچ کوئ شل باب یوازې د مور فلار مبارک نه باید انسان او مسلمان خپل مور فلار ډېر احترام وکي آداب وکي د دینه باب نور بابونه شروع کیږي الله جل جلاله موږ او تاسو عمل کولو توفيق راكي هذا بالله تعالى التوفيق والله أعلم